په اټمیک تیوري کې کوم چې اخري ماډل دی هغه وایو هغه دی بوهر ماډل اف اټم یا بوهر اټامیک ماډل. هغه وایي په دې نه مخکې مونږ ردرفورډ ماډل ویلی دی، جي جي تومسن او ډالټن مو ویلي دي. ردرفورډ مونږ چې کوم ویلی وو په دې نه مخکې هغه اتوم ته اول ځل یې اټوم سټرکچر لږ په ښه طریقه بیان کړ چې هغه چې کوم دي پازیټیولی چارجډ پروټان چې کوم دي هغه په مرکز کې پراته دي، لکه مونږ دغه ته کولی شو چې دلته اوس وګورو مونږ ورته دغسې په سنټر کې پراته دي او الکترون چې کوم دي هغه په شاوخوا تاویږي. خو هغه کوم داسې ونه وي چې په څنګه لیار کې تاویږي، په کوم ځای کې تاویږي، خو دومره وو چې هغه چې کوم دي د دې نه شاوخوا تاویږي. خو هغه ډرابیک دلته دغه وو چې ځکه چې کوم د موږ سره الکترون دی د ردرفورډ چې کوم ماډل وي هغه د لوی ډرابیک دغه وو چې الکترون چې کوم دي هغه وو چې په اتوم په شاوخوا تاویږي. نو د فزیکس چې کوم قانون دی هغه موږ ته دا وایي چې هر کله چې یو چارج پارټیکل هغه که الکترون دی که پروټان دی، پروټان مثبت چارج لري، الکترون منفي چارج لري، دا چې کله په حرکت کې راشي اکه سرکولر وي په یوه دایره کې تاویږي یا که سیده روان وي، خو چې کله پازیټیو دا د فزیک یو قانون دی د دې نه علاوه هغه دا وایي چې کله چې یو چارج پارټیکل هغه مثبت وي که منفي چې کله دا په حرکت کې راشي هغه څه کوي، هغه خپله انرژي خارجوي. ځکه چې یو څوک انسان هم دغسې که حرکت کوي هغه انرژي د لاسه ورکوي. نو دا و چې فزیک قانون دا وایي چې کله یو چارج پارټیکل چې حرکت کوي کله روان وي هغه انرژي خارجوي، انرژي د لاسه ورکوي. نو دلته که الکترون چې کوم دی که د ردرفورډ هغه ته موږ وګورو که الکترون چیرې تاویږي نو د دې شاوخوا نو څه معلومات هغه ورنه کړل، نو هغه چونکې چارج پارټیکل دی هغه به انرژي د لاسه ورکوي چې کله انرژي ورکړه که اوس په دې شیل کې روان دی به لاندې راکوز شي، لاندې رامنو راکوز شي، اخر کې به نیوکلیس ته به راوغورځېږي. نو چې کله نیوکلیس ته الکترون راوغورځېده یو اتوم به هایلی انسټیبل به شي. چې کوم مونږ وایو چې خنثی دی سټیبل دی کوم چارج نه لري هغه به دې لاسه ورکړي، خو دغسې خو په اصل کې نه کېږي. نو دې دپاره چې کوم بوهر دی هغه دا فرست ټایم ښایسته اکسپلینیشن ورکړ چې دا هر څه یې کلیر کړل، هغه خپل نظریه دغسې ورکړه. اول یې وویل چې بېشک هغه د ردرفورډ والا ماډل صحیح دی، خو دغسې و چې نه په شاوخوا کې نه تاویږي. electron revolves in fixed circular paths called orbit or shells. هغه و چې الکترون چې کوم دي د نیوکلیس په شاوخوا کې مشخص لیارو کې تاویږي، مشخص دایروي لیارې دي، سرکولر پات دي چې هغه ته د آربیټ یا شیل نوم ورکړو. وی چې الکترون د هغه شاوخوا تاویږي د هستې یا د نیوکلیس یا د پروټان، خو په فکس سرکولر پات کې تاویږي چې هغې ته د آربیټ یا شیل نوم ورکړو. هغه هر آربیټ ته چې کوم دی نوم یې ورکړه، لکه زه ګورو د لومړنی آربیټ چې کوم دی دغه شیل یا آربیټ دی، دا مخکې موږ زده کړی دی. لومړی آربیټ ته د نوم کې ورکړه، دویم ته ال ورکړه، دغسې پس چې ورسې راځي ام کې ال ام ان او پي دغسې مخکې پسې ځي. دلته بله خبره ده وکړله چې کوم شیل چې نیوکلیس ته څومره نږدې وي په هغه کې چې کوم الکترون دی هغو انرژي په ټول نه لږ وي، تشه وي انرژي په ټول نه لږ وي، چې دې نه لږ لرې وي هغه انرژي زیاته وي، په دې نه چې پاس کوم شیل هغه انرژي په دې نه زیاته وي، چې دې نه نور پاس هغه انرژي نوره هم زیاته وي. نو کوم الکترون چې د هستې نه یا د مرکز نه څومره لرې وي هغه به انرژي دومره زیاته وي، څومره چې ورته نږدې وي هغومره به د انرژي هغه کمه وي. دا د نومونه ورکړل، لومړي شیل ته کې، بل ته ال، بل ته ام، بل ته ان، دغسې چې څومره مخکې زیاتېږي چې څومره زیات الکترون لري دومره زیات شیل به هغه اتوم لري، نو هغه ته به په دې حساب نومونه ورکوي. اوس د کې شیل انرژي چې کومه ده هغه په دې پاس چې په هغې نه پس کې نه پس ال راځي، د کې انرژي په ال نه کمه ده، د ال په ام نه کمه ده، د ام په ان نه کمه، څومره چې پازي انرژي زیاتېږي. نو ده څه وکړل چې دا شیل دي هغو ته نومونه ورکړه. اول خو چې الکترون چې کوم دی په شاوخوا کې په یو خاص لیار کې تاویږي، خاص سرکولر پات دی په هغې کې تاویږي چې هغې ته د
شل نوم ورکړو. دویم د شل ته نومونه ورکړل د کې نه شروع کي KLMNOP دغسې مخکې پسې ځي. او بل یو چې څومره چې شل نږدې وي مرکز ته نیوکلیس هغې انرژي به لږ وي، چې څومره هغې نه پاس وي انرژي بیا زیاتېږي. ګریجولي انکریزز انرژي زیاتېږي. بل غیر دغه وایي څلورمه کړۍ دا وایي چې electrons revolving in these orbits don't emit energy. رادرفورډ ویلي وو چې کله چې الکترون تاویږي خو دی ونه ویل چې هغه انرژي ورکوي یا نه، خو چونکې فزیکس قانون دا وایي چې مووینګ چارج پارټیکل چې کوم هغه انرژي امیټ کوي. خو دلته چې کوم رادرفورډ بوهر چې کوم اټامیک چې کوم ریسرچ وکړل هغه وویل چې نه، چې کله په دې لیارو کې روان وي الکترون دا کوم چې ده ورته وویل په دې کې نه الکترون انرژي اخلي نه ورکوي، په دې کې چې روان وي دا انرژي نه خارجوي، ګر چې چارج پارټیکل دی خو انرژي نه خارجوي. نو که په خپل شیل کې روان وي دی به کله هم لاندې نیوکلیس ته راونه غورځېږي ځکه چې دا انرژي نه ورکوي دلته د لاسه. بل لکه اوس دا ګورئ د هغه چې کوم د موږ سره رادرفورډ چې کوم هغه دغسې جوړ کړه چې که اوس الکترون داسې تاویږي په هغه کې انرژي به د لاسه ورکوي، منځ ته به الکترون به لاندې راځي، منځ ته اخر کې به هستې ته راوغورځېږي. دلته اوس ګورئ کې الکترون روان دی چې کله چارج پارټیکل انرژي د لاسه ورکوي لاندې به راځي دغسې به راشي، اخر کې به لاندې راځي نیوکلیس ته به وغورځېږي. چې نیوکلیس ته راوغورځېدو اټم خپله سټیبیلیټي د لاسه ورکړه. خو دلته بوهر څه وویلل بولو چې نه، چې کوم اټم دی هغه چې الکترون چې کوم په خپله سرکولر پات کې تاوي هغه نه انرژي ورکوي نه اخلي. بله خبره مهمه پوینټ یې دغه دی ده وویل چې کله when an electron gains energy it moves to the higher energy level. کله چې یو الکترون دی په دې شیل کې پروت دی دا چې کله انرژي ترلاسه کړي یعنې انرژي بهر نه څوک ورکړي خپله نه شي، خو چې بهر نه که چا هیټ ورکړه په څه طریقه د انرژي ورته ورکړله نو دا الکترون څه کوي دا د دې شیل نه ټوپ کوي د پاس دې شیل ته راځي، څه کوي د لاندې شیله پاس شیل ته ځي دغه. او که نوره انرژي ورکړي دې نه پاس چې کوم بل شیل دلته خو پکې جوړ شوی نه دی دغسې بل شیل دې نه پاس راځي، نو که نوره انرژي ورته ورکړي دی به دې شیل ته ټوپ کړي، که نوره ورکړي دی به نور پاس شیل ته ټوپ کړي. نو بوهر وویل چې کله چې یو الکترون ته موږ انرژي ورکړو خپل نه پاس شیل ته ځي، نور ورکړي نور پاس ځي. خو دغه چې اوس دغه الکترون چې کوم دی موږ سره دا چې کله دې شیل ته راغی دلته سټیبل نه دی، دا د خپل کور نه دی، د اصل کور دغه دی، دی به بیرته دې ته راځي. خو چونکې یو ټمپرري یو مختصر وخت لپاره یو موقت وخت لپاره انرژي اخیستې وه دلته راغی دلته ګرځي، چې کله د انرژي د لاسه ورکړله دا به بیرته خپل شیل ته راځي. دا مهمه نقطه وه چې الکترون چې په خپل مدار کې تاویږي په یو خپل آربیټ کې تاویږي نه انرژي اخلي نه ورکوي. هو که بهر نه موږ انرژي دې ته ورکړو نو هغه څه کوي خپل نه پاس چې کوم شیل دی هغې ته ځي، خو په پاسني شیل کې چې کوم دی دا ټمپرري نه دی، هلته د موقت وخت لپاره دی، چې کله خپل انرژي اخیستې وه هغه د لاسه ورکړي دا به بیرته پخواني شیل ته راشي، دلته به د انرژي میټ کوي، خو هغه انرژي چې کومه ده د تاوان کې چې خپل شیل ته راغی بیرته په خپل کې بیا تاویږي، هلته نه اخلي او نه ورکوي. نو دا موږ سره بوهر اټامیک ماډل شو چې تر اوسه پورې دغه کامیاب دی. بیا په هغې په هغه کې چې کوم دا شیل دی پکې نه د آربیټ وایي، په آربیټ کې نه د آربیټال تعریف کړي، آربیټال اوس موږ مربوط نه دي، بیا په هایر کلاسز کې وایو که خیر وي. زر بیا ګورئ بوهر اټامیک ماډل چې کوم دی رادرفورډ کې چې کومې نیمګړتیاوې وي یا په نورو کې هغه دغسې لرې کړي چې د چې الکترون چې کوم دي د هستې شاوخوا په فکس سرکولر پات کې تاویږي چې هغې ته د دغه نوم ورکړه ورته هغې ته د وویل چې هغې ته د شیل نوم ورکړه یا د آربیټ نوم یې ورته ورکړه. دویم چې کوم دی هغې ته شیل نوم ورکړه، هر شیل ته د خپل نوم ورکړه چې په ټول نه نږدې دی د نیوکلیس سره، هغه ته کې نوم ورکړه، بل ته ال، بل ته ام، بل ته ان، دغسې مخکې نومونه ځي. بیا وویل بله ماده دا وایي چې کوم الکترون یا کوم شیل چې نیوکلیس ته څومره نږدې وي هغه انرژي به د هغه انرژي به لږ وي، بل به زیاته وي، او بل چې کله انرژي ګین کې پاس غته ځي چې کله یې ورکړي بیا